ته به وایې چې دم وکه کندې یو دم په قرار شه په دې دم کې نور څه نشته په دې دم کې خطره ده. ملنګان یو چاته سوال چاته زاری نه کوو، مست ملنګان یو چاته سوال چاته زاری نه کوو، چاته چې ور نه کړو غوښتنه خو بیخي نه کړو. د وطن ستوري پرونه همدا شان یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مې ومنئ. خدای دې وکړي چې تاسو ښه جوړ او صحت په جمع کوئ. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ شاعرانو ورونو سره د هغوی په شعر شاعرۍ او شخصي ژوند خبرې اترې کوو. نو په دغه غونډه کې راغلي وو نن حمزه باور صاحب سره مو پروګرام را جوړ کړی دی. حمزه باور صاحب سره به شعرونه اورو، غزلې به هم ترې اورو او ټول ناول ورته په دغې خپرونه کې هرکلی او ستړي مشي وایي. حمزه باور صاحب تاسو ته په دغې خپرونه کې هرکلی او ستړي مشي وایي. ډېره مننه، الله پاک مو عزت وکړه، هر کله راشئ، ډېره مهرباني، الله پاک مو بیا راولي. صحیح ده جي، ډېره مننه، ډېره شکریه، تاسو خپل قیمتي وخت موږ ته وایستو. حمزه باور صاحب زموږ دغې مینوالو سره مکلک خپل ځان معرفي کړو نو ډېره به ښه وي. نو بس ایمان ما امیر حمزه باور ده، والد صاحب نوم مې محمد علي خان او د ټیري اوسیدونکی یم او بس دا ما پېژندګلي ده، نوره به څه بس حمزه مې نوم ده او د ټیري اوسیدونکی د خاص د ټیري. ډېره ښه ده، ډېره مهرباني، ډېره شکریه. نو زما په خیال د مینوالو که تمه وي تو سره که خپل څو خوږه خوږه کلمونه شریک کړي نو ډېره ښه به وي. صحیح ده جي. شهید صاحب اول یو دوه شعرونه. شهید صاحب هیچ موږ په یو بل بروسا نه ده پاتې، موږ په یو بل بروسا نه ده پاتې، ځکه یاري مو هغه نه ده پاتې. او ستا د ښایست نه شوخي هم وتې ده، ستا د ښایست نه شوخي هم وتې ده، د ما که زړه کې جذبه نه ده پاتې. او دومره زر چا باندې باور مه کوه، دومره زر چا باندې باور مه کوه، اوس کې هغه زمانه نه ده پاتې. غزل دایي چې په قدم قدم یریږه هر قدم کې خطره ده، په قدم قدم یریږه هر قدم کې خطره ده، څه نازکې معاملې دي په هر دم کې خطره ده. او ځکه ډېر هم خوشحال شم په کټ کټ خندېدی نشه، ځکه ډېر هم خوشحال شه په کټ کټ خندېدی نشه، مایوسي هم د یو کفر په ډېر غم کې خطره ده. په دې چم کې څو کسان دي چې د مینې دشمنان دي، په دې چم کې څو کسان دي چې د مینې دشمنان دي، په دې چم باندې را نشې په دې چم کې خطره ده. په دې چم کې څو کسان دي چې د مینې دشمنان دي، په دې چم باندې را نشې په دې چم کې خطره ده. او ته به وایې چې دم وکه کندې یو دم په قرار شه، ته به وایې چې دم وکه کندې یو دم په قرار شه، په دې دم کې نور څه نشته په دې دم کې خطره ده. ته به وایې چې دم وکه کندې یو دم په قرار شه، په دې دم کې نور څه نشته په دې دم کې خطره ده. که پر هر مې د زړه روغ شو نو جذبه مې د عشق مړیږي، که پر هر مې د زړه روغ شو نو جذبه مې د عشق مړیږي، په پر هر مې مرهم مږده په مرهم کې خطره ده. و آخري شعر ده چې ای باوره فضل غواړه چې جنت درته نصیب شي، ای باوره فضل غواړه چې جنت درته نصیب شي، جهنم نه ځان ساته ته جهنم کې خطره ده، څه نازکې معاملې دي په هر دم کې خطره ده. ډېر زبردست، ډېر دستیاني وړ کلام انتهي. امید لرو چې دا مینوالو به خوښ شي. نو باور صاحب دغه تپوس کوو چې تر دې دمه به د پښتو ژبه کې څومره کار کړی او تقریبا څومره غزلې مو لیکلي، غزل کې مو کار زیات کړی که نظم مې لیکلی ده، دغه ملګرو سره وضع کوي لږ. بهرحال یا خو د زده کړې په میدان کې زده کړه هم کوو، او بس دغه یو نیم 200 ورسې غزل مې هم لیکلي وي. اکثر غزل مې ډېر لیکلی، نظمونه ما 15 شپږ یا نظمونه لیکلي دي، خو اکثر ما غزلې ډېرې لیکلي دي. صحیح ده، صحیح ده. زه خو یم مینوالو ته یو بل کلام که درسوي نو ډالۍ کې وته نو یو غزل به شهید صاحب ووایو. ارشاد ای چې دغې خبرې خو اسمان ته خېژولی یمه،
دغه د دوه کفیو غزل ده جی ذوالکافیتین غزل ده جاوید صاحب دغه خبرې خو اسمان ته خیژولی یمه زه چې په پښو کې خپل جانان ته پرېوتلی یمه او ما د ګلونو په موسم کې خنداګانې کړي ما د ګلونو په موسم کې خنداګانې کړي زه وچو پاڼو د خزان ته ژړېدلی یمه ما د ګلونو په موسم کې خنداګانې کړي زه وچو پاڼو د خزان ته ژړېدلی یمه منم چې خلکو ارمانونه رېژولي ځان ته منم چې خلکو ارمانونه رېژولي ځان ته زه خو د مینې هر ارمان ته رېژېدلی یمه او پړه کوم پکې د خپلو ارمانونو فصل پړه کوم پکې د خپلو ارمانونو فصل ستا د یادونو درون باران ته درېدلی یمه او بل شعر ده چې د یوسف غوندې حسین سره مې خوا کې تړي چې د یوسف غوندې حسین سره مې خوا کې تړي زه په رښتیا داسې زندان ته خندېدلی یمه او آخري شعر ده ته هرې ریزې چې وعدې پسې وعداره کوې ته هرې ریزې چې وعدې پسې وعداره کوې باور مې وانه وړي ګمان ته یریدلی یمه زه چې په پښو کې خپل جانان ته پرېوتلی انتهایی ډېر دستیانې وړ کلمونه یقینا چې د ملګرو به خوښ شوي وي نو د جاوید صاحب هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې دغه پروګرام یې را جوړ کړو نو زه باور صاحب تاسو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې موږ سره مو د خپل قیمتي وخت وایستو نو مینوالو تر بلې مرکې پورې مو اجازت غواړم او د خدای په